رب صاحب یو نظم ده وایي پاچا توبه وایسته پاچا توبه وایسته اوس مخ په قبله ولاړ دی لاسونه یې پورته کړل غوږو ته په لمانځه ولاړ دی پاچا خپیمان دی اوس توبو پسې توبې ګرځوي پاچا پښتون شو اوس په لاسو کې تسبیح ګرځوي نه مې د یاره پرته بل چا سره ولګېده نه مې د عشق په بل کاغذ کې ګوته ولګېده. سلامونه وخت په خیر قدرمن لیدونکو حتوالا وردک ملا عبدالرزاق څخه ستاسو په درون چوپړ کې حاضر یم. نن شپه رنګینه شپه ده او په دې رنګینه شپه کې مونږ شعر شاعرۍ سره تړلي ادبي ملګرو سره ناست لرو چې خوشبختانه په خپرونه کې راسره میلمه دوران خپلوان ده. دې څخه به شعرونه اورو. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شي. دوران صاحب ته مونږ په خپله خپرونه کې ښه راغلاست وایو. دوران صاحب په خیر راغلی. مننه له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ خواته مو تشریف راوړ او له موږ سره مو خپلې ګودماتې شریکې کړي او موږ هم تاسو سره انشاءالله په خپرونه کې به یو څه ګودمات شریکوو په دې هیله چې د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي او د موږ سره تر پایه پورې اوسي انشاءالله انشاءالله. دوران صاحب که شعرونه مونږ ته دغه مینوال د ډالۍ کې مننه. شعرونه خو ډېر دي خو دا چې تاسې غوښتنه وکړه د زلمي صاحب یو شعر په هر څه نه مخکې وړاندې کوم هغه وایي چې د دنیا خلک په ګډو وډو سرو د دنیا خلک په ګډو وډو سرو چا لاسونه او چا خپې په سر وړلې تا به مننه تا به څومره ازمایلمه هر څومره تا به څومره ازمایلمه هر څومره ما به ستا څومره نخرې په سر وړلې زه د داسې زمانې شهادتي وم جنازو به جنازې په سر وړلې او په کنځلو خو کافر هم خفه کېږي مننه په کنځلو خو کافر هم خفه کېږي خو ما صرف د هغې په سر وړلې ډېر ښایسته مننه په کنځلو خو کافر هم خفه کېږي خو ما صرف د هغې په سر وړلې یا کېدی شي اخر را به شي کېدی شي یا کېدی شي اخر را به شي کېدی شي ما ستا 2000 بانې په سر وړلې او داسې زولو چې دنیا یې لړزوله او زلمي پکې ډیوې په سر وړلې دا د زلمي صاحب یو څو کرښې وي د غزلو دا چې تاسو د ډیرو غزلونو او شعرونو غوښتنه وکړه راځم یو 3 بیت سره نو شریکوم وایي یو 2 خبرې دي او دواړه ستا د زړه هم دي یو 2 خبرې دي او دواړه ستا د زړه هم دي یوې بوسې باندې مې وسېزه ساړه هم دي او چیرته روانه یې چې داسې د تادي هم ده او په لاسو کې دي نیولي ګلان مړه هم دي په دروازه کې ملنګ هم ناسته واړه هم دي ټیټ دي باڼه هم دي په زړه کې دي یو څه هم دي او ستا هېرولو ته تر ټولو وروستی لار هم ده د خوب ګولۍ که ډېرې بدې دي نو ښه هم دي اخ غورځېدلی دی د سترګو نه سعید هم دی وخت څڅېدلی دی د سترګو نه رانجه هم دي یو 2 خبرې دي او دواړه ستا د زړه هم دي یوې بوسې باندې مې وسېزه ساړه هم دي. دا و د سعید صاحب بیتونه. ماشاءالله قدرمن لیدونکو ښایسته غږ لري. خدای دې کړي چې موږ سره تر پایه پاتې شئ او زموږ ملتیا وکړئ. د دوران خپلوان څخه به موږ نور شعرونه هم واورو. بیتونه دي شریکو به در سره د بل غزل یو څو بیتونه دي فقط 3 بیتونه یې شریکوم چې دی زما ډېر زیات خوښېږي یعنې د انتخاب شوي غزل دي. هغه داسې وایي چې نه مې د یاره پرته بل چا سره ولګېده نه مې د عشق په بل کاغذ کې ګوته ولګېده زه ورته ځکه په مسکا شم چې راوی کتل ما ویل له ما سره د یار البته ولګېده څو ځلې سرې شونډې تر سپین پلو ولوچې شولې سره اشاره د خطر څو کرته ولګېده او له تا زړګیه نه اقرار او نه انکار غواړمه ستا اندازه ماته له خپل قسمته ولګېده. دا نو هغه انتخاب شوي کرښې وي چې بس تاسو سره مې شریکې کړلې. دوران خپلوان سره مېلمه ده. دوران صاحب که دا راته ووایي دا شعر شاعري چې دي دا خپل انسان کې یو جذبه اوسي څومره وخت کېږي چې شعر شاعري زه خو درته ووایم وردک صاحب دغه شعر او شاعري د هر انسان د وس کار نه ده. زه خپله که درته ووایم نو یو څه ماتې ګوډې لیکم یعنې ځان ته شاعر نه وایم ځکه شعر ډېر لوړ مقام لري
او دا په یو اصطلاح باندې یو انسان ته چې الله تعالی دا استعداد ورکوي نو دا یو الهام غوندې اوسي چې په یو انسان باندې د الله طرف نه مطلب دا ټیلنټ او دا استعداد په انسان کې راځي نو دا ډېر لوړ مقام لري. خو بیا هم که درته ووایم چې زه د مکتب په 10م صنف کې وم تقریبا چې دا د پوهنتون مې اوس خلاص کړی ده تقریبا یو 2 کاله کېږي 1.5 کال او په 10م صنف کې زه د مکتب وم چې د شعر او شاعرۍ او ناولونو او د نورو دغسې ادبي لیکنو سره زما ډېره زیات علاقه او شوق ورسره و. د ملګرو سره په ناسته باندې په ادبي بهیرونو کې په ګډون کولو باندې تر یو ځای پورې ورسېدلو چې یو څه ولیکو او د خلکو نه یو څه واورو یو څه ته انداز او هغه اواز او آهنګ برابر کړو. دوران صاحب دغه شاعرانو کې د بیا کوم شاعر ډېر خوښیږي او د کوم شاعر کتابونه ډېر لولی؟ که درته ووایم لکه شعر ما ورته ویلي مخکې چې ډېر زیات لوړ مقام لري او څو ډولونه لري. ځینې خلک لکه مطلب داسې شعرونه لیکي چې حماسي شعرونه اوسي، ځینې خلک مطلب هغه انقلابي شعرونه لیکي، ځینې خلک بیا ځینې نظمونه لیکي په اوږد شکل باندې، ځینې خلک غزلونه بیا داسې غزلونه لیکي چې هغه مطلب د مینې طرف ته اوسي لکه عشقي غوندې موږ ورته ویلی شو په ساده اصطلاح باندې. په شاعرانو کې که درته ووایم په انقلابي شاعرانو کې چې زما خوښېږي په کوزه پښتونخوا کې هم ښه شاعران موږ لرو، مګر په افغانستان کې مطیع الله تراب چې کوم دی د ده د شعر سره د ده د انداز سره د ده د اواز سره او د ده هغه ټیلنټ چې دا لري مطلب چې بدون د لیکلو نه چې هغه ورته وګوري مطلب دا په کوم ځای کې په مشاعره کې دومره اوږده نظمونه وایي نو دا ډېر خاص ټیلنټ لري او زما ورسره ډېر زیات علاقه ده. په زیاتره مشاعرو کې چې کله ماته ملګري دعوت راکوي نو ماته کوچني تراب په نوم باندې غږ کوي راته وایي چې ته باید راشې او دلته موږ سره ګډون وکړي چون د هغه هغسې اواز موږ چېرته لرو. خو بیا هم ځینو کې د هغه ډېر شوق نه موږ زه کوشش کوم چې د هغه اواز وباسم او د هغه کوم شعرونه چې دی هغه نظمونه زه د هغه ووایم نو زیاتو ځینو کې د هغه نظمونه وایم او ډېر مې خوښېږي. اوس د تراب صاحب کوم شعر درسره شته کوم نظم یا کوم غزل؟ شته ده راسره خو هغه ډېر اوږده نظمونه دي. یو څو کرښې به یې له تاسو سره شریکې کړم. تراب صاحب یو نظم ده وایي پاچا توبه وایسته پاچا توبه وایسته اوس مخ په قبله ولاړ دی لاسونه یې پورته کړل غوږو ته په لمانځه ولاړ دی پاچا خپیمان دی اوس توبو پسې توبې ګرځوي پاچا پښتون شو اوس په لاسو کې تسبیح ګرځوي. فکر مو اوسي چې زما د تراب صاحب د نظمونو سره اواز هم د تراب صاحب غوندې کېږي. پاچا خپیمان دی اوس توبو پسې توبې ګرځوي پاچا پښتون شو اوس په لاسو کې تسبیح ګرځوي پاچا په څومره هوښیارۍ اوس خپل پردی وباسي شاید د هر شتمني او سر ژوندی وباسي په افغان زده او پښتون زدو د کابل وخوړو پاچا به خو دې نه زموږ حق دې پر بل وخوړو. دا تصادف او معنا کوم تصادف او معما نه و د پرون په خلاف نن کومه لوبه چې شروع ده د پښتون په خلاف د نړیوال الزام په تور باندې ککړ هم زه یم عجیبه دا ده لا چې مړ هم زه یم او پړ هم زه یم صلح فقط یو شوار او تکراري خبرې صلح د لوی مداري خوله کې بازاري خبرې جګړه ییز خل او سوله ییز خل یو کېدلی نه شي لکه په یو موزه کې 2 پښې زیدلی نه شي. راغلي اوس په خپل راتګ باندې خپیمان ښکاري اوس په شا تللو قدمونو ته روان ښکاري نو ما درته ویل چې دا راتګ به درته ګران تمام شي اوسېدل هم او بیرته تګ به درته ګران تمام شي. خو زما وړاندوی نه ورته بس هسې دغه ښکارېده دا درته تشه د شاعر مبالغه ښکارېده هر یرغلګل ته تیرو خوړلی لمر خوړلی د حنیفیت نه پرته هر یو مذهب سر خوړلی نو ملالې بیا تیر سندریز تال په چمبه راوله په ما کې بیا هغه د تیر میغون جذبه راوله د غذا ډول د طالبي څڼې دې وغوړوه د اتن شپول د ایوبي څڼې دې وغوړوه تر څو چې دا ځمکه اسمان وي دا مطلق بولو چاته سوال نه کوو دا خپل مسلم حق بولو شتون د دې دواړو حاکمیت به خامخا وي پکې اسلامیت او افغانیت به خامخا وي پکې د تمدن او عثماني خلافت جوړ مزه په دې حال نه وم یو وخت میر کروړ مزه ما بریټانۍ ما چربنۍ او ما غرغښت لرلو تر کلکتي او تر سیستانه مې خوځښت لرلو ما د اکبر او د ایوب د تورې خرپ لرلو ما شاه حسین او شاه زمان او شاه اشرف لرلو اوس پښتانه اله د بل نه خپل ګریوان خلاصوي څوک په پتون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي. نو سعدالله جانه د مړ سړي کې دیوان نه اورېدلي د سوعتیو میندو کړي کې دیوان نه اورېدلي دنیا په منډه ده په بیړه کې دې خواته وکشه نورالبشره تا ته ډېر غوښ شوم اوس ماته وکشه دنیا په بیړه ده په منډه کې دې خواته وکشه نورالبشره تا ته ډېر غوښ شوم اوس ماته وکشه ما د رقیب د اسپورې سترګې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو لا عشق وایئ د ژوند نه هم بیزار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ اوس زه هم هغې چغې ته تیار ناست یم د تاترې په سر ولاړ یم تر بولدکه یاره د ملکن په سر راوخېزه ټپکه یاره شنه ګل رنګینه لوپټه د یاره نه بلیږي اوس د پیزوان د مارکلې په کنډو نه ځلیږي زم بازو خیل او ماشو خیله خبروم در پسې
د بډبیرې کلندر راپاڅوم درپسې زرها لکها به وي خو ستا په شان به نور رانوړي میندې به کیني داسې زوی به بله مور رانوړي قبر دې ګل شه درجه دې خدای اوچته درکړي شیخ بجلیګر رب دې وواړه جنته درکړي زم د خالص بابا په سپینه ګیره لوړه کوم د حق د پاره به تر مرګ پورې جګړه کوم نو زه اوس ځم د ایوب خان پړاو ته لارو باسم دا د وزیر محمد ګل خان پړاو ته لارو باسم نور د عیاس او د مجان دښمني نه پالمه دا کوي ګټه که تاوان دښمني نه پالمه زم د ایوب او مسعود یو لښکر تړمه یون ته د ټول پښتونستان پټکۍ په سر تړمه وردګ صاحب تا ته د سرو زرو کټوري درکوم که واک مې خپل شو نو لقب امپراتوري درکوم د تمدن او د بدلون مخې ته نه درېږو د برق سرک او د سمون مخې ته نه درېږو په ځان مې شک شي چې یو زه ساده پټان پاتې یم کارتوني شل کلن ده ورته حیران پاتې یم خدای دې خیر پیښ کاندي په داسې بدو چارو بوختي زموږ زلمي د جنکیو په افکارو بوختي د ګیره او برید پټکي څادر نه هم خبره تېره ده لاکټ بنګړی سرخي پوډر نه هم خبره تېره ده تنګې جامې په ملا کاږه له کبره ځي روان دي نو زه حیران یم چې نران که نرخزي روان دي نور شیرو ګده خو بس پام دې ځای باندې وی بس کو ماشاءالله ماشاءالله واقعا کوچنی تراب ده واقعا کوچنی تراب ده کله دې به تراب صاحب سره داسې ناسته دې کړې ده ورسره خبرې دې کړې دي که رښتیا درته ووایم ما په یوه غونډه کې د تراب صاحب همدغه نظم ویلی و زما څه ملګري وو هغو په خوست کې د تراب صاحب سره اړیکه لرله او دغه یې ورته ښودلی و چې هغه لیدلی و نو واقعا د زړه نه یې خوښ شوی و بیا یې راسره یو څه رابطه م وکړه ننګرهار ته راغی مشاعرو ته د نږدې نم سره لیدنه م وشو او ډېر طبیعتي او ډېر داسې انسان دی چې که درته ووایم زه هغه الفاظ په خوله باندې هغه ته نشم راوستلی یو دفعه مو ورسره لیدلي دي انقلابي شاعر دې خوښېږي نو خپله مې انقلابي شاعر غواړي جوړ شي انقلابي شاعر خو لکه څنګه چې د افغانستان حالات تاسې ګوري چې په دې باندې انقلابي شعرونه برابریږي او دا هغه شاعري ده چې دا د زړه د درد نه کېږي نو که څه هم نه غواړو چې جوړ سو انقلابي شاعران خو دا چې حالاتو ته ګورو حتما البته یو څو کرښې به موږ هم لیکو خپرونه کې دوستانه میلمه دوران خپلوان ده موږ بله پوښتنه به ترې دوران صاحب په راتلونکي داسې یو پلان لرئ چې خپل داسې یو کتاب ولیکئ یو اثر ولیکئ تر څو ټولنې ته وړاندې کړي شعر شاعرۍ یا شعر ادب په برخه کې که درته ووایم د شعر او شاعرۍ دپاره داسې خاص پلان مې نه ده جوړ کړی چې کوم کتاب چاپ کړم او یا مطلب ټولنې ته یې وړاندې کړم مګر نورې لیکنې داسې لیکنې لکه ناولونه کیسې په هغې کې زیاتره لکه زما خپل د ژوند کیسه چې کومه ده چې په هغې کې یعنې زیات ما ریالټي لیکلې ده دروغ پکې نشته دی په خپل ژوند باندې مې تقریبا 100 ورکې لیکنه کړې ده چې ژوند مې څنګه پیل شو تر دې ځای پورې څنګه راورسېد انسان په ژوند کې د څومره کړاوونو سختو نه تېرېږي بیا څه رقم ته ځایونو ته رسېږي په دغې باندې مې لیکنه کړې ده او دوستانو په همکارۍ باندې دا چې دوستانو راته ویلي وو او د هغوی په تشویق باندې هغوی ویلي چې دا به ته حتما چاپ ته ورکوې خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي په ما باندې چې د هغه کې ځکه چې په هغې کې ډېر زیات رقم ته حالات راغلي دي او ما نه غوښتل چې باید د خلکو سره شریک سي مګر دوستانو مې راباندې په زور هغه لیکنې لوستې دي او تر اوسه پورې مې چاپ کړي نه دي خو انشاءالله نیت به ورته لرم چې یو ټوکې چاپ کړم یا ته چې په راتلونکي لنډ یعنې ژوند لیکونه ولیکې خپل ناولونه ولیکې دې ته تصمیم لري شته دغسې لیکنې لکه تاسو چې مې ویلي چې کړي مې هم دي او فقط د چاپ نه پاتې دي مطلب او انشاءالله نور هم ورته نیت لرو او ځان به ورته دې ته به یو خاص وخت ورکوو تر څو پورې هېوادوالو ته داسې لیکنې موږ وړاندې کړو چې هغوی د دغې لیکنو د لوستلو نه یو څه زده کړي او خوند ترېنه واخلي نوي ځوانان چې شعر شاعرۍ ته مخه کوي هغوی لپاره کوم پیغام لري ډېر بې خبرې نه اوږدو دا چې وخت کم ده فقط دغه یو پیغام پرېږدمه زیاتره ځوانان زموږ او ستاسې که موږ او تاسې وګورو هغه چې کله هم شعرونه لیکي ځینې داسې کرښې په شعرونو کې اچوي چې هغه ځوانان ځینې منفي طرف ته مطلب هغه اړوي او زیاتره ځوانان د هغوی په ذهنونو کې مطلب داسې منفي خبرې ګډې وډې راځي لکه هغه په خپلو شعرونو کې داسې یو څه الفاظ کاروي چې یو ځوان ته د لوستلو دپاره زه وایم چې هغه مناسب نه اوسي ځکه که چېرته یو ځوان تعلیم یافته اوسي او هغه کرښې ولولي نو شاید چې د ده نه دغه تعلیم په نیمۍ کې پاتې شي او دا دغه کرښو پسې لاړ سي داسې کرښې چې یا دغسې ځوانان چې هغوی د مشرانو خلکو پورې ځینې داسې ګډې وډې کرښې لیکي چې هغه د یو ځوان دپاره نه وي پکار چې هغه توهین کې راځي د یو مشر او مطلب هغه سره ښه نه ښایي نو دغه ځوانانو نه مې دا هیله ده چې زه وایم چې اول خو شعر او شاعري د هر چا د وس کار نه ده بیا یې که تاسې لیکئ داسې څه ولیکئ چې نورو خلکو ته د فند او نصیحت په ډول باندې او د هغوی دپاره داسې یو پیغام پکې پروت اوسي چې هغوی ترېنه په راتلونکي کې استفاده وکړي او مخ ته لاړ سي نه داسې کرښې چې هغه ځوانان د خپل تعلیم سایډ نه بل سایډ ته واړوي او نه داسې کرښې چې مطلب د یو چا توهین پکې شوی اوسي او مطلب پکې میسج خاص نه وي پروته دغه پیغام مې د ځوانانو ته
او په دې هیله باندې چې عمل پرې وکړي. ان شاء الله ان شاء الله. مننه. قدرمن لیدونکو بیا جزات الله وردک له ابدارۍ څخه ستاسو په درنګ چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی بخښونکي الله سپارم د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. هېر مو نه شي چینل د سره سبسکرایب کړئ، خپل پیژنهادات انتقادات له موږ سره شریکه. وخت په خیر، خدای په امان.